دا د نورستان په مرکز پارون کې د زمري د 24مې یعنې د اشغال د خاتمې او د اسلامي امارت د بریا ورځې مراسم دي چې د اسلامي امارت د ولایتي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو او ځوانانو پکې برخه اخیستې. په جوړه شوې غونډه کې مسؤلینو ولسونو ته د یادې ورځې مبارکي وویله چې په وینا یې شته سو چې اسلامي نظام د ځوانانو په بېشمېره قربانۍ او د ولسونو په سرښندنو ترلاسه شوې. په سوال باندې موږ ته چا نه ده راکړې دا بریا، دا په رحم په شفقت باندې موږ ته چا نه ده راکړې. د دغه نظام دپاره د دغه فتوحاتو دپاره موږ ډیر اهم شخصیات قرباني کړي دي، په زرګونو اسیران موږ ورکړي دي، همداسې په لکونو شهیدان هم ورکړي دي. همدغه شان دغه نظام دپاره موږ اوس په لکونو یتیمان لرو، په لکونو کونډې لرو. عزتمندو نورو خلکو که ازادي اغستې، یو چا نه اغستې، یو ملک نه به یې اغستې وي، خپل ازادي په افتخار لمانځي. موږ الحمدلله د ټول نړۍ کفارو نه په میړانه باندې، په شهادتونو په قربانیو باندې، د خپل ولس په ستړیاو باندې، د مجاهدینو په قربانیو باندې دغه نظام ګټلې دی او دغه ازادي مو ترلاسه کړې ده. باید د هغوی نه څو چنده زیات موږ دغه اسلامي نظام یا دغه ازادي ورځ په ویاړ او افتخار باندې ولمانځو. په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د شهیدانو ارمانونو ته د رسېدو او د اسلامي امارت د پایښت او دوام لپاره د مسؤلینو او ولسونو په ښې همغږۍ ټینګار وکړ. موږ او تاسې د وحدت ته ډېر متوجه سو او د هغو شهیدانو ارمانونه باید پوره کړو چې هغوی د نظام دپاره ځانونه قرباني کړي وو، د ازادۍ او د استقلال دپاره یې ځانونه قرباني کړي وو. که خدای مه کړه موږ او تاسې د دغو شهیدانو د وینو سره خیانت وکړو، انجام بم د هغو تیرو رهبرانو او بعضې جنګي قمندانانو هم بدتر وي. نو که اسلامي امارت تاسې ساتل غواړئ، که دغه اسلامي امارت تاسې استحکام غواړئ، نو د ملت وحدت، د مجاهدینو وحدت، د اولس او د راعي او د رعیت په منځ کې، د امیرانو او د مامورینو په مابین کې، د رئیسانو د نورو پرسونل په مابین کې باید یو تفاهم او مینه او تعلق وي، وحدت وي. د ویلو ده چې 1480 هجري شمسي کال د تلې میاشتې په 15مه نیټه امریکا او د هغې متحدینو زموږ په ګران هیواد افغانستان یرغل وکړ او د دې خاورې د اشغال هڅه یې وکړه. خو د اسلامي امارت د مجاهدینو د سرښندنو او د هیواد د میړنیو ولسونو د قربانیو په برکت د اوږدې مبارزې وروسته د 1400 هجري شمسي کال د زمري میاشتې په 24مه نیټه یې د امریکا او د هغې متحدینو د ظلم او وحشت ټغر ورټولو او په ټیټو سترګو یې له هیواده وشړل.